او شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو موږ به درنه ځو یو څو ټپۍ زه درته کومه چې هغه راته وایم ودان بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه د قلعه کلي دغې خلکو چې دومره ښایسته پروګرام یې را جوړ کړو بیا دومره په خوند باندې واورېدو ډېره زیاته مننه چا قد دی د چینار په شانتې دنګ وي د چا رنګ دی د انار په شانې خوږي ترور چې ترور وي د مور مینه پې ماتېږي تره چې تره وي نو د پلار په شانې خوږ وي ځکه دغه درې شعرونه دي تا ته ډالۍ یې نوي شعرونه دي چې دا نن چې جولۍ د روپو ډکې ګرځولې دې خلکو به زموږ سره ټوپکې ګرځولې دا نن چې جولۍ د روپو ډکې ګرځولې دې خلکو به زموږ سره ټوپکې ګرځولې ملګري ملګري نه وخت تېري کوي دا خلک یارانو په نستوڼو کې لټکې ګرځولې ملګري ملګري نه وخت تېري کوي دا خلک یارانو په لستوړو کې لټکې ګرځولې هغه جنۍ واده شوه د 5 بچو مور شوه تر اوسه چې په غېږه کې نینځکې ګرځولې تګ مې یو ګام ورسره هم نه کېږي بس نور ناکام ورسره هم نه کېږي د وخت یارانو داسې پرېښودم چې سلام کلام ورسره هم نه کېږي د زړه د سړیکو شور مې کلی ورانه یې ټکی ارام ورسره هم نه کېږي جبې جبې نه دي دا وعدې وعدې مه ګڼه دې خلکو لاس په قرآن یخې او له قرآن تېر شوي ته د ایلی بچو ته چل د لامبو مه ورښایه ستا استادان ګورې زمونږ شاګردان تېر شوي زمونږ خو یو 2 ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږ تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي متل دی چې ښار وران شي نو لا ښه ښکلی ودان شي کابل به بیا ودان شي نه دا دی له نه ورانېږي خو چې نه راتلې په انتظار کې به دې نه پرېښودم داسې په غوسه نیمه لار کې به دې نه پرېښودم ماله د دې 2 جبو خلکو جبه چرته راځي ودانا مال د دې 2 جبو خلکو جبه چرته راځي د غره سړی یم په ښار کې به دې نه پرېښودم زه ملغلره یم په سرو زرو خوند کومه په پیتلي رنګ شوي تار کې به دې نه پرېښودم اوس چې ترې پڼ نه تړم څه وکړمه ته ووایه د مستو حورو په بازار کې به دې نه پرېښودم د غیرتي سړي په لاس به دې وجلی ومه د بې غیرتو په قطار کې به دې نه پرېښودم دغه زوړ نظم درته بل وایم چې خوشه سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پیاله یوه اوف اوف توبه ای های کنا دومره رنګینه او حادثه خوب مې لیده ډېر عجیبه چا کړم راویښ په دې ټپه پیغلو د غره نه ګېډي راوړه او زلمي په سره غرمه له خوبه پاڅوي هغه راته وایم ودان ته د دغه شعرونه ډالۍ وي دغه نظم چې جمعات کې په منبر ناس مولا خپله قیصه وکړه بهر د پیزارزۍ سره چا خپله قیصه وکړه زما په غوږو راغله هوا خپله قیصه وکړه زه غلی پاتې نه شم جمعه خپله قیصه وکړه نو لږ واوره مولا پکې د مستو مستو حورو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو هوا راته د کونډو او مجبورو ذکر وکړو جمعه پکې په تش لاس د انګورو ذکر وکړو نو خبرې د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې بیا غلې پټې پټې په مولا پسې کنځلې سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دی لیوني ونه کړې په چا پسې کنځلې نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم خلاف د جنگ جګړې بم بارود او د ټوپک یم پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچڼک یم نو ته ګوره
چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کېږي زما په دې کپره څه ویړیا تجربه کېږي پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کېږي په دې زخمي وجود هره بلا تجربه کېږي خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچیږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیاریږي دا ژبه به اوس دغسې رښتیا غږیږي که څوک پرې خفه کېږي او که څوک پرې خوشحالېږي زه مړه زه نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی په خپلو وسایلو ستا بچي نشم ساتلی بس نورې سپورې کرښې په تندي نشم ساتلی ژوند څه د ماتو بنګړو بار دی ویر مو په خال باندې په کار دی خوار پکې خان پکې خوار دی او چې زمرودي پیداوار دی زه په هغې وطن کې لوږې تېروم څو ټپۍ دې ته په ترنم کې کومه او بیا بس کومه ها بیا به ګوهر صاحب واورو او شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو موږ به درنه ځو یو څو ټپۍ دې درته کومه چې رنګ دې وخلی وارخطا یې او چې د زړه غلی نو بادشاه یې یا چې په نصیب کې به د چا یې او ته د سوات نه یې دروغ وایې نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه سترګې غټې دي او دې څه زمانه ښکلی نه دی خو د هړ لمر وخلی نه دی زړی انتظار چولی نه دی او ما ماشومتوب لیدلی نه دی زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه چرته پرېښودمه خمار دې مازدیګر که چې تور پړونی دې په سر که ماله دې زړه پر هر که او په ما دې ټول کلی خبر که پتا دې یو دادا خبر ده زړه دې چوینه او زړه دې چوینه یا د سوال جواب واخله جانانا دا ګلاب واخله جانانا قلم کتاب واخله جانانا او ځان له رباب واخله جانانا د ټوپک مینه به دې ورک د ملکه کړینه ورک د ملکه کړینه نو سور شال به یې په ځان پسې راښکه او چې پیر بابا لت لکه دیوان بابا لراړه چې پیر بابا لت لکه دیوان بابا لاړه په سترګو کې مې پټ لکه نظر ګرځولې اوچت مې په اوږو لکه څادر ګرځولې خفه نه شې خو اوس در باندې سر ګرځوم یاره که یاد دې شي یو وخت کې مې په سر ګرځولې نظم درته وایم